درې هغه نیکۍ چې هغه یا هغه څیزونه چې هغه د انسان درجې اوچتې د الله په نسبت باندې الله په نسبت باندې د ده لوی لوی درجې اوچتې یا په جنت کې ولا درجې اوچتې نو سلام خورول دي او دغه رنګې طعام ورکول دي فقیرانو مسکینانو له او د شپې تهجد کول د شپې لمونځ کول دا درې څیزونه داسې دي زما عزتمندو چې دا انسان د هغه درجې اوچتې کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات وثلاث كفارات. أما المنجيات فخشية الله تعالى في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الرضاء والغضب. وأما المهلكات فشح شديد وهوى متبع وإعجاب المرء لنفسه. وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زما عزتمندو دا یو زبردست حدیث مبارک دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې درې څیزونه ښودلي دي. هغه درې څیزونه چې کوم دی درې څیزونه داسې دي چې هغه انسان ته نجات ورکوي. درې څیزونه داسې دي نیکۍ چې درې یعنې بدۍ داسې دي چې هغه انسان په هلاکت او تباهۍ کې غورځوي او درې داسې څیزونه دي چې هغه د انسان درجې اوچتوي او درې څیزونه داسې دي چې هغه د ګناهونو دپاره کفاره ګرځي یعنې د ګناهونه پې الله تعالی وینځي او صفا کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث منجیات درې نیکۍ داسې دي منجیات چې سړي ته نجات ورکوي. درې څیزونه داسې دي او درې څیزونه داسې دي مهلکات چې سړی چې کوم دی هلاکوي او تباه کوي. وثلاث درجات او درې نیکۍ داسې دي چې د انسان درجې ورسره اوچتېږي. وثلاث کفارات او درې نیکۍ داسې دي چې د انسان دپاره د ګناهونو کفاره ګرځي. اما المنجیات کمې څیزونه کمې نیکۍ چې سړي ته نجات ورکوي نو هغه دا دي درې. یو خو د الله تعالی نه یره په ښکاره او په پټه باندې یعنې په ښکاره باندې هم د الله نه یریدل او په پټه باندې هم. او دویم والقصد فی الفقر والغنا په مالدارۍ او په غریبۍ دواړو کې یعنې ګزران کول په درمیانه حالت کې د افراط و تفرید نه یعنې ځان ساتل. که مالدار او که غریب خو په یو درمیاني انداز کې خپل خرج کول نو دا چې کوم دی سړي ته چې کوم دی نجات ورکوي. دغه رنګې والعدل فی الرضاء والغضب او انصاف کول د غصې په حالت کې او دغه رنګې په حالت د رضامندۍ کې. یو سړی ریلیکس دی او یو سړی په غصه کې دی قاضي دی جج دی مشر دی نو هغه چې کوم دی په دې دواړو حالاتو کې یعنې د عدل او د انصاف نه کار کوي. بعضې وخت سړي ته غصه راشي نو په غصه کې دی تیروځي او دې کې چې کوم دی په غصه کې دی چې کوم دی د کمې او بیشۍ نه کار کوي. خو نه دی چې کوم دی په حالت د غصه کې او که په حالت د رضا کې نو دی د عدل او د انصاف نه کار کوي. نو دا درې نیکۍ داسې دي چې دا انسان ته نجات ورکوي. او درې څیزونه داسې ګناهونه داسې چې هغه انسان تباه کوي او بربادۍ ته چې کوم دی وړي او بوځي نو هغه چې کوم دی درې دا دي. فشح شدید کنجوسي سخته کنجوسي موږ ورته پښتو کې بخلتوب وایي. بخیل وي خرج نه کوي بیخي نو دا سړی چې کوم دی نه تباه کوي. د خپل وس مناسب د الله په لار کې خرج کول او وهوا متبع او د خپلو خواهشاتو تابعداري کوي. کوم سړی چې د خپلو خواهشاتو تابعداري کوي او د الله او د رسول نه مني نو هغه سړی همیشه تباه او بربادي. او بله دا اعجاب المرء نفسه او یو سړي ته ځان خپل د ټولو خلکو نه اوچت ښکاري پاک صفا ورته ښکاري یعنې زه به سم سړی یم او ټول خلک چې کوم دي دا ګناهګار دي یا ټول خلک چې کوم دي خراب خلک دي او زه ښه سړی یم. دا انسان تباه کوي. او درې هغه نیکۍ چې هغه یا هغه څیزونه چې هغه د انسان
درجې اوچتې د الله په نسبت باندې الله په نسبت باندې د ده لوی لوی درجې اوچتې یا په جنت کې ولا درجې اوچتې نو سلام خورول دي او دغه رنګې طعام ورکول دي فقیرانو مسکینانو له او د شپې تهجد کول د شپې لمونځ کول دا 3 څیزونه داسې دي زما عزتمندو چې دا انسان د هغه درجې اوچتې او 3 دغه چې کوم دی نیکۍ داسې دي چې هغه د ګناهونو دپاره کفاره ده یعنی د ګناهونو کفاره ګرځي الله پې ګناهونه معاف کوي او د تکلیف په وخت کې مکمل اودس کول لکه اوس یخني ده د یخنۍ په حالت کې مکمل اودس کول خاص کر په یخو اوبو باندې نو ټیک ده سړی خو لږ تکلیف برداشت کړي خو الله رب العالمین د دې په وجه باندې د ګناهونه ووینځي او دویم دا چې ونقل الاقدام الى الجماعات او د جمع مانځه ته قدمونه اوچتول کوم قدمونه چې موږ د جمع مونځونو له ځو نو الله رب العالمین د دې په وجه باندې زمونږ ګناهونه معاف کوي الله تعالی په دې قدمونو اوچتولو سره خوشحالیږي او د بنده چې کوم دی ګناهونه معاف کوي او بل دریم چې کوم دی د یو مانځه نه بعد د بل مونځ انتظار کول یو مونځ نه فارغ شي د بل مونځ انتظار کوي یاره که خیر بل مونځ ټیم داخل شي نو بل مونځ به هم یعنې ادا کومه نو دا انتظار کول دا هم په عبادت کې شمار کیږي په نیکۍ کې شمار کیږي او د انسان درجې ورسره اوچتېږي نو دا ځان سره یاد کوي په خپله هم پې عمل وکوي په دې درې څیزونو باندې او دغه رنګې نورو دوستانو ملګرو سره هم شیر کوي واخر دعوانا الحمدلله